یو چا د طلاق په باره کې پوښتنه کړې ده چې ما د یو جنۍ سره کوزده وکړه، د واده نه مخکې مې د هغه سره په ټلیفون باندې خبرې کولې، نو ما هغه ته 3 طلاقه ولره ورکړل، یعنی په یوه خبره سره چې پر ما باندې په ثلاثن طلاق یې، په 3 طلاقه باندې پر ما باندې طلاق یې. اوله خبره خو دا ده چې د واده نه مخکې د نجلۍ سره خبرې کول که څه هم ستا هغه سره نکاح سوی وي، دا مناسبه نه ده، کتاب دا نه خوښوي دا خبره. دویم دا دی چې کله تا و د خپل زنان ته داسې ویل چې ته پر ما باندې په ثلاثن طلاق یې، نو دلته 3 طلاقه چې دی هغه واقع سو، نو دغه نجلۍ پر تا باندې حرامه ده چې ته څه وخته پورې د حلاله کړې نه وي. او بله خبر دا ده چې کله تا طلاق په داسې الفاظ سره ورکړي چې ته پر ما باندې طلاق یې، ته پر ما باندې طلاق یې، ته پر ما باندې طلاق یې، نو په دې وخت کې په اول طلاق سره دغه نجلۍ چې د طلاق سوله، نو د عیده هم نسته، بس دا اوس بیرته ته د هغه سره نجلۍ سره ته بیرته نکاح کولی سې، البته چې په یو لفظ سره ته په ثلاثن باندې طلاق ولره ورکې، 3 طلاقه په یو لفظ په یو خبرې سره ولره ورکې، نو هغه وخت چې دا پر تا باندې بیا حرامه سوه، دغه مطلقه وګرځېدل.